په سیاسي ټولنیز او اقتصادي چارو کې دا ثابته شوې په نړۍ کې چې د دوه هیوادو اړیکې یا دغه اړیکې پراخول د دواړو هیوادو په ګټه وي، خصوصا بیا هغه هیوادونه چې یو بل سره ګاونډي پولې سره مشترکي لارې سره وي، ترانزیت سره وي. نو بنان چین یو زبرځواک هیواد په توګه د افغانستان په ګاونډ کې او صنعتي او تولیدي هیواد د سره اړیکه جوړول د دواړو هیوادو په ګټه ده. هم چین اړتیا لري، ضرورت لري ترانزیت ته د امنیت له لحاظه، هم د سیاسي او ټولنیزو اړیکو پر بنیاد ده، او افغانستان هم ضرورت لري. افغانستان مثلا معدنونه لري، چین مارکیټ ته افغانستان مارکیټ ضرورت لري او چین پلورل ته اړتیا لري ځکه صنعتي تولید ده. نو بنان که دلته یو ښه مدیریت یو ښه د دواړو هیوادو ګټې په پام کې ونیول سي، ارزښتونه او اړیکو سره پراخه سي، دا هم چین د ګټه کې افغانستان ته لا بهتره په دې شرایطو په دې حالاتو کې ګټه رسوی سي، او یوازې چین کوی چې موږ اړیکې ورسره ولرو د افغانستان د پرمختګ لپاره، د امنیت لپاره، د اقتصاد لپاره ښه مؤثر واقع کېږي، په شرط دې چې یو داسې سیاست چې د غربي نړۍ سره په ټکر کې واقع نه سو.